السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به. نو تاسو ټولو ته د نن په یو نوي ولاګ کې هرکلی وایم. ښه نو نن ولاګ چې دی که نه نو ما رقم ځای نه سټارټ کړو پټي نه. زه راغلی یم سهار تقریبا 8 بجې او اوس 11 بجې شوې او زه لا پټي کې یم. نو اوس مې خپل ولاګ سټارټ کړو. دلته لږ کار کوو او بیا چې دی که نه بیا به ځو کور ته. نو مونږ ته یار دلته ډېر زیات کار دی خو خبرداره که نه چې لږ لږ به کومړه به کلاره کلاره روغ کال زمینداره ده کلاره کلاره به کېږي. نو خبرداره که نه چې دلته لږ کار کوو او بیا ځو کور ته. نور کارونه مارونه هم دي هغه به کوو. چېرته به ځای نه زموږ سره به پرونې ما ته کور وی که نه وی غنم څنګه دي که نه. نو هسې تاسو فیصله وکړئ چې لکه مطلب دا ونه دلته ولاړه دې لاندې دا پټی په دې کې به څه غنم وشي. نو ما کور وی ما خبره داسې ده داسې چلو کړو چې دا پټي کې خو یا په شیول باندې کار وکړو او یا ترې راونې مکمل لرې کړئ ځکه چې په دې کې فصل نه کېږي. هسې موږ له خو ستړې کتلې ده رړه راله سار راسې ډک کړو. څه که یار مشران دي نو دا یو ځای کاره که بس تېږي زو ستړی یم. پاڼې راواله ښه بهی نو تقریبا 12 بجې شوې. ښه نو تقریبا 12 بجې شوې او اوس مونږ واپس ځو کور ته. روټۍ به وخورو او بیا به مازدیګر مالې چې نور کارونه مې کوم دي که نه ماسپښین نو زیات دي نه نو زه به نن هغه کارونه کوم نه ځکه په دې وجه باندې نه وخته پټي نه ځمه کني ما ته کار ډېر زیات پروت دی. اوس ځو کور ته او بیا به نور ګپ شپ هلته لګو چېرته ځای ما. چې مونږ را پټي نه روان شو دومره ښکلی هوا شروع شوی او پټي کې پاڼه نه راپېده دومره ګرمي وه. دا زمونږ قسمت دی. ښه نو ماسپښین لمونځ مې وکړو کور ته رالم اوس او روټۍ خورم او روټۍ نه بعد چې دی که نه بیا لږ غونته کې ارام کوم اوده کېږم او بیا چې راپاسم نو بیا به نور ګپ شپ لګو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې. ښه نو اوس تقریبا 4 بجې شوې او زه چې څنګه کور ته رالم که نه نو میلمانه په بیټک کې. نو بیا داسې خبره مې زه به خوب وکړم نو خوب مې ونه کړو. دا ملګری راغلی و او کور یې ما ته نن دومره زیاته سودا یاده کړې وي بازار ته لاړ شه دومره زیاته سودا راوړه چې زما یقین نه رایي چې لکه زه بیا واپس روغ کور ته راشم. زما را دماغ زه روغ کور ته دومره زیاته سودا یې راته یاده کړې ده پته نه لګي زموږ په کور کې په یوه ورځ سودا ختمېږي. نو ځو بازار ته تاسو هم د ځان سره بوځو چېرته ځای ما. ګوره بھائی په دې نهم لسم کې داسې خبره ده که نه چې ځان له کار کوئ بیا به دغه شانتې په لینډ کې کتابونه دي مارکیټ ته ولاړ یئ او څه به رالی مایکرو. زه هم اوس په خپله باندې مایکرو ته ناست یم. زما اګزیم نه دی نن په کور کې ماشومانو اګزیم دی هغې له وړم. نو دغه چل دی دومره مخلوقو ته ولاړ دی وختي راغلی یم او ناست یم. الو په څو دی الو 150 مانه الو دی نیم کیلو ته در څه والا بارامې اوس چلو که نه میله کې ډېر زیات ستړی شوی یم سودا زر زر راکوئ زم ناوخته دی. څه که دا دې کجورو د 100 روپۍ ورکړم او دا نور راکړه نه راکړه بس که منه ټلیفون نه دا پورې کجورو به څو وسو پوری وای په تیزه وای په تیزه 170 روپۍ وسو دا نه پوری وای 300 روپۍ ما خدای ته وګوره قسم نه روزه تیر وسو په کجورو سره خو زما وای نو ډېر زیاته سودا دراته او سلګ ډېر میله کې وکړه او اوس راته سلګ ډېر نورم پاتې را اوس رالم دې مرګري خواله نو لږ ډېره سودا به دلته کوم او نورم لا ډېره زیاته پاتې را او مازدیګر بانګونه ویلي ما هم بانک د ټیم نږدې دی
څه چلو کړو یاره هبای نو بازار کار چې دی لږ لږ په ختمېدو دی خو لا ډېر کار پاتې دی ناوخته شو او ما نه ملګری هم ستړی شوی دی زمونږ دا کارونه چې دي نن ډېر زیات د کشمیر وکرای ته ودرېږه په دې دومره وړوکې ګاډي باندې مونږ دا دومره سامان وړي भाई د بازار کارونه چې دي که نه نو لا ختم نه شو خو نیم شو که نه او څه ګزاره یې وکړه که نه لکه مطلب چې کوم هغه مخم کارونه وو نو هغه هم دې ختم کړو او نور لا پاتې دي هغې پسې بیا څه ټایم راځم او اوس چې دی که نه ډېر بد ناست یم ځکه چې په منځ کښې دا کوټۍ پرته را او دې بله زه ناست یم شاته هماغې ته ملګری موټرسایکل چلوي نو خبرې اترې چې دي که نه به کور کوو صحیح ده حج نو ماسوتن شو او بازار نه څنګه رالم نو ډېر زیات ستړی وم اوس هم بې انتهایي ستړی یم ځکه چې سهار پټي ته تللی وم بیا چې رالم نو ډېر زیات ستړی وم که نه نو ویډیو مې ونه کړه خو لکه اوس یې تقریبا 9 بجې دي او ما ویډیو سټارټ کړه اوسه پورې میلمانه ته راتلو او اوس چې دی نو اوس ملګري رالو نو اوس په دوی سره ګپ شپ لګو او ستاسو سره به ګپ شپ لګو او بیا به لږ وروستو خپل بلاګ ختمو نو چېرته به ځای نه څنګه لکه تا خوبانه شو کولی خوږې دي تا لکه ورګه ما کور وینا کړی دی خو چېرته فریج کې یخې پرتې نو یخې به راوړي ښه نو خبره داسې ده که نه اوس چې ماوستن شو تقریبا 11 بجې دي او ملګري مې لاړو پاسېدو او بس زه یوازې پاتې شوم نو اوس چې زه یوازې پاتې شوم نو زه به اوس خپل لیپټاپ راوالم او ایډیټینګ به شروع کړم نو دا بلاګ به ایډیټ کړم او د دې بلاګ ایډیټ کولو نه مخکې ستاسو سره د خبرو کولو نه مخکې به زه ستاسو نه اجازت والم د سباني بلاګه پورې زمونږ نننی بلاګ چې و که نه هغه دومره و نننی بلاګ چې و هغه زیات ښکلی په دې نه و زه چې نن سهار راسې پاسېدلی یم نو بیخي پته نشته یاره چې هغه روژې په شان اثر راباندې ما چې لږ نن زما روژه ده بلکل ګډ وډ وم که نه نو پټي ته لاړم او چې پټي نه رالم نو بیا دغه حال تاسو ته مې وښو نو زمونږ نننی بلاګ دومره و امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت د سباني بلاګه پورې د لوی الله په امان